ټکو غرو ازمري مخکش او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر امینې نر وزیر زخمي وزیر ته چې دی راشي تاسو ته اکرمي وینا وکړي تاسو په دې کونړ باندې دا د نن د ورځې درانه مېلمانه راسره بدرګه کوي لار وبر لار وبر لار وبر خپله خاوره خپل اختیار خپله خاوره خپل اختیار سمور ته کښېنه بله به شاید وکړي خلک ټوله کښېني په خپلو خپلو ځایونو کښېني ګرده کور ودان بسم الله الرحمن الرحیم په ټولو نه اول زه د چمن غیرتي ولس د نورو د پښتونخوا د سیمې نه راغلی خلک دلته د مختلفو سیاسي جماعتونو ورکر او نماینده او بیا خصوصا د دې پرلط کمیټې مشر غوث الله ورسره دا ټول ملګري هغوی ته زه د زړه د منځه سلام پیش کوم او دې ته موږ ته یقینداني ورکوو چې نن د چمن دغه خبره چې په ډیویډ لاین د پاکستان د فوجي جنرالانو بلکې د پنجاب د جنرالانو دغه د پاسپورټ فیصله او ورسره د افغان ولس د خپلې خاورې نه ایستل او هغه وطن ته چې هلته د دې نه اوس کور شته نه خونه شته نه کاروبار شته او هغه ته یې په زور باندې شړل او بیا دلته د دې کاروبار بنده کول او د دې غرې د پراپرټۍ د جایدادونو قبضه اخیستل موږ دا پنجابي استعمار ته وایو چې نن د افغان په بچیانو باندې چې کوم رحم نه خوري یوه ورځ به داسې راشي یوه ورځ به داسې راشي چې دا د افغان ولس دغه بچیان به د تا داسې هم تا د وطنه شړي لکه نن چې ته د خپل وطنه تېرې وباسې هغه افغانستان دی چې تا دلته ویلي وو چې دغه خلکو ته موږ دلته په پاکستان کې خوشامدید وایو شراغاس وایو ولې چې هلته په دې باندې ځمکه تنګه ده تا نن پاکستان کله ایټم پوځ جوړ کړی دی نن که د پاکستان د قوت تاسیس شوی دی دا د دې افغانانو په وینه باندې دی دا د پښتنو چې تا په مختلف نامونه باندې استعمال کړه د دې پاکستان د ګټې لپاره استعمال کړه نن په افغانستان کې د طالبانو حکومت دی دغه طالبان تا دلته ساتل او ورته د جنګول د شریعت د راوستلو لپاره هلته اسلامي نظام د راوستلو لپاره او نن ته شریعت کوڅه کې اسلامي نظام کوڅه کې ته د انسانیت څومره توهین کې ته د انسانیت څومره بېقدري کې ملګریو پي ټي ایم او د هغې مشرانو لکه تاسو ته چې پته شته چې په جنوبي پښتونخوا په مختلفو ځایونو کې ډېرې خپلې احتجاجي جلسې روانې کړي دي
تقریبا هر دوه ورځ د دې دواړه ټاکل شوي. بیا پي ټي ایم په ټوله نړۍ کې خپل احتجاجونه پیل کړي دي او احتجاجونه کوي هلته. نن په دغه خاوره باندې د افغانستان د مقبوضه افغانستان په خاوره باندې چې نن موږ پکې ولاړ یو، په دې ډېره سخته او بده ورځ ده. نن په دې باندې کاروبارونه بند دي، که د چمن دروازه ده، که د انګوره دروازه ده، که د غلام خان دروازه ده، که د خرلاچۍ دروازه ده، او که د تورخم دروازه ده. دا ما آرمي چیف ته وویل چې کله موږ دې سره مخامخ شولو، ما ورته وویل چې دا دروازې تا د خلکو دپاره نه دي جوړې کړې، دا دروازې تا د خپلې جرنیلانو د کرنیلانو د سمګلینګ دپاره دي جوړې کړې دي. او نن بیا د چمن دغه تیرې پرلت په حواله سره چې هلته دې دې خپله پرلت یې روان کړی و، احتجاج و، د دغ فوجي د دغ پنجابي جرنیلانو په هغه پرلت باندې ډزې وکړې او کسان یې شهیدان کړل، چې په هغه کې اسد خان اچکزی چې دې ته پورته کړه، بیا احمد الله نقیب شهید، عمران شهید، سرکای شهید، دا پکې شهیدان شول. او تا هغه درنه په وینو باندې ککړه کړله، تا دې خلکو وینه توی کړله. نن ته یو ورځ بیا غواړې چې د دغه ولس وینه توی شي، دا ولس په احتجاج باندې ستړی شي، دا ولس د افغانیت نه په شا شي، دا ولس پاسپورټ ومني، دا ولس ډیورنډ لاین ومني. اے د پنجاب واکداره، اے د پنجاب جرنیله، موږ تاته دا په ډاډه وایو، په دې میدان درته وایو چې موږ د نه ډیورنډ لاین منو، نه د پاسپورټ منو، نه د دا پنجابی ریاست منو. موږ د لوی افغانستان خلک وو، یو یې او آینده به وو. او ملګرو دا یوه یاده وساتئ چې نن دا د چمن پرلت، دا د چمن د خلکو مسله نه ده، دا د چمن پرلت د دې کاروبار مسله نه ده، دا د چمن پرلت دا د یو افغانیت سوچ دی، دا د چمن پرلت د ډیورنډ لاین د نه منلو سوچ دی، دا د چمن پرلت پاسپورټ یې ځکه زه د شناختي کارت هم نه منمه. نو انشاءالله تعالی د پي ټي ایم ملګرو تېر چې څومره ژوند کړی دی د افغانیت په نام یې کړی دی، شهیدان یې د افغانیت په نامه یې ورکړي دي، ګولۍ یې د افغانیت په نامه په سینه باندې خوړلي دي. هر کله که تاسو ته ضرورت شو، هر کله که تاسو دا مورچه اول مورچه کې به د پي ټي ایم ملګري درته ناست وي، اوله ګولۍ به د پي ټي ایم ملګري په دې سینه باندې خوري. ای تکیویده واکدارانو، ای تکیویده واکدارانو چې دا پرلت د تاو مخ ته ناست دی، زه د دې پرلت غوسه وینمه، زه د دې پرلت مجبوري وینمه، زه د دې پرلت ګیله وینمه چې یوه ورځ به د تا دیوالونه نه وي، په دې دیوالونو کې به دننه د پرلت خلک وي. تا سره نن د پاکستان غم نشته، تا سره د پاکستان د نظریې معلومات نشته، دا د ریاست کاروبار دی، د تا جهاد کاروبار دی، د تا اسلام کاروبار دی، د تا فوج کاروبار دی، د تا په دې ملک ژوند کاروبار دی، او دا کاروبار دی د پښتانه په نامه جوړ کړی دی. موږ نه منو چې تا دغه کاروباري پالیسۍ نه منو چې د پښتون بچی پکې بربادېږي، پښتون پکې ځورول کېږي. نن د چمن صرف 50,000 خلک د دې کاروباره بې کاروباره شول. نن د چمن د خلکو 1 لک نه زیات شنختي کارتونه یې بلاک شول.
ملګرو د دې بنیادي وجه څه ده چې نن د پنجاب نه افغانان وباسي. نن دا به ته ووینې چې په سبا به په پنجاب کې ناچکځای کاروبار کولی شي، نه به کاکړ کولی شي، نه به سلیمان خېل کولی شي، نه به دوتاڼۍ کولی شي، نه به بل څوک کولی شي. دې په هر صورت باندې پنجاب محفوظ غواړي. دې په دې باندې پوه دي چې د عمل کوم بدامني ته روان دی، د عمل کوم انتشار ته روان دی، د عمل کوم تباهي او بربادي ته روان دی. دې د پنجاب د بچ کولو کوشش کی، دې د پنجاب د محفوظ کولو کوشش کی. خو موږ دا ورته وایو چې لکه څنګه چې د مذهب په نامه باندې افغانستان ته پنجاب ننوتلی، هلته د مذهب په نامه باندې ملت توی کړه، د مذهب په نامه د افغانستان برباد کړ، د مذهب په نامه د پښتون تقسیم کړ، د مذهب په نامه د پښتنو باندې کاروبار تباه کړ. نن موږ درته وایو، نن دا په ښکاره درته وایو چې اوس موږ بېوسه یو، موږ ځای نه لرو، موږ په منظوره نه لرو، موږ د کښېناستي ځای نه لرو. که دغه ځای مې درته پیدا کړ وره چې د ریاسین کوڅه کې دریاګنګه ته دې نه واچومه. نن پکار دا دی چې موږ د هغې خیالاتو اظهار وکړو، موږ هغه خیالات بیان کړو چې کوم پښتانه ته بنیادي مسلې لیدلې. په بنیادي طور باندې پښتون پکې خوږمند دی، پښتون پکې زخمي دی، د پښتون اتفاق او اتحاد طرف ته نه درومي. نن بدبختي دا ده چې د موږ هر څوک دي که هغه مختلف قسم سیاسي سوچ لري، کاروباري سوچ لري، یا د معتبرۍ او د سرداري سوچ لري، هغه د خپله سرداري د بچ کولو سیاسي هغه سیاست چې د پنجاب د بچ کولو وي، هغه نن د افسوس دا دی چې هغه نن د پنجاب سره ملګری دی، د پنجاب په دروازه کې ناست دی، د پنجاب نه هم سیاست غواړي، د پنجاب نه هم خیرات غواړي، د پنجاب نه هم خاني غواړي. موږ دا ورته وایو چې تا د خاني ورکوونکی پنجاب نه دی، تا ته د خاني ورکوونکی دا غریب ولس دی، دا غریب ولس چې تا ته عزت درکوي، دا غریب ولس به تا ته عزت درکوي، دا به لنګوټه تا ته در په سره وي. هغې نه واقعیت خبره چې پښتون ډېر بغیرته پښتون دی، چې یو پنجابی جانل چې په دا خاوره باندې ظلم کړی دی، د دې خاورې وینه توی کړې ده، دا پښتون یې دربدر کړی دی. موږ ورته شو لنګوټه په سر ورکېږو، د پښتنو د عزت دا ډېره د افسوس خبره ده. نن موږ دا ورته وایو شیرشاه سوري چې نوم یې فرید خان و، شیرشاه سوري چې د لوی هندوستان یو لوی جلیل القدر حکمران تېر شوی دی، هغه وویل چې زه به لاهور ته سبق ور وښیم. بیا چا پوښتنه نه وکړه چې لاهور ته به سبق ولې ور وښایې؟ ده ورته وویل چې دې خاوره ته چې هر څوک راغلی دی په شا یې ملاتړ دغه لاهوریانو کړی دی، دا لاهوریان یې غلام پاتې شوي دي. که د انګرېز وګورئ سپایي یې دی پاتې شوی دی، که د مغولو وګورئ سپایي یې دی پاتې شوی دی، چې هر څوک دا خاوره ته راغلي دي ټوپک ده ورسره اخیستی دی. هم د انګرېزان به دې خاورو ته د پنجابیان سپایان رالېږل او د خپلې مسلمانانو سره به یې جنګ کوه. نن بیا هغه وخت دی، نن په دا خاوره باندې دی بیا د پاکستان د فوج په نامه باندې د پاکستان د ظالم د فوجي په پنجاب جنرالانو په حواله سره نن دی بیا راغلی دی، په دې وطن کې خپلې پالیسۍ روانې کړي دي. موږ په امارات اسلامي باندې ابوي حکومت باندې دا ژغ کوو چې دلته خو ده څه روان کړي دي، تا ته بې اصلي او بې کور افغانان در ورسل، په ډیورنډ لاین باندې تار درنه تېر کړو او په دروازه باندې اوس پاسپورټ غواړي. دلته مختلف نامه باندې پښتانه وژل کېږي. ته خاموشه یې، ته ولې خاموشه یې؟ د جنرال المبین بیانونه خو نه دي کافي، ته خپل بیان راوله د افغانیت په نامه باندې.
د افغانیت په نامه باندې د دې خاورې په تحفظ په نامه باندې نن دغه پښتانه په ډېر لوی ظلم او په جبر کې وخت تېروي. لوی د یوه جابر استعمار سره مخامخ دي چې په دغه خاوره باندې دی پرې مسلط شوی دی. امارت اسلامي عبوري حکومته ته دا راته ووایه چې د اسلام په نامه یې په افغانستان کې وجنګولې، د شریعت یې در باندې راوسته، دلته کله شریعت راولې، دلته کله جهاد کې دغه خبره باندې موږ انشاءالله تعالی موږ دغه څومره د پی ټي ایم او نور پښتانه چې څومره سیاسي ګوندونه دي ولس دی دا اوس په ټول په دا خبره باندې پوه شوی دی چې چل وسطه دی، چل د پښتنو دغه لیکه مضبوطول دي. یو ور زیاتی انګریزانو وکړه چې ډیورنډ لاین یې تېر کړه، بل ور زیاتی امریکانیانو نیټو وکړه چې پاکستان ته پیسه ورکړه چې خردار تار په دې لاره باندې تېر کړه. نو موږ دا وایو که هر څوک دا وي موږ نه د خردار تار منو، نه یې ډیورنډ لاین منو، نه یې پاسپورټ منو. او دا کیلې د ده د جبر نامه ده، دا کیلې د ده د ظلم نشاني ده. دلته چې هر کرنیل راغلی دی دی د پاکستان په نامه نه دی راغلی، دی په خپل کاروبار په نامه راغلی دی. تاسو به وینئ دلته به ودرېږي نو بیا هم تقسیم وي. څوک به دا ورته وایي چې پاسپورټ په ډیورنډ لاین باندې جاري کړه، بل به ورته وایي چې نه مخالفت یې کوي. پاکستان کاروبار دی، پاکستان کې که هر څوک راپورته شوی دی هغه خپل کاروبار کړی دی. دلته یوه وړوکې غوندې جنډه ولګوه، یوه سپینه پرده یوه شنه پرده دی وي پکې، برګاډی دی که د پوډرو ډک وي په ورډی هېڅ نه درته وایي. نو ملګریو زه ډېر د تاسو د لمانځه هم ټایم دی، زه ډېر وخت نه اخلمه، خو انشاءالله موږ به په هر سنګر کې در سره ولاړ وو، په هر میدان کې به در سره ولاړ وو. او موږ د استعماري قوت ته وایو چې تېره دې هم وینه توی کړې ده. موږ په وینه باندې نه یو، موږ په شهادت باندې نه یو، موږ د دغې خاورې په خپلواکي په ګټلو باندې یو او دغه خاورې خپلواکي به ګټو. نو او زه د دغې ټولې کمیټۍ دغه اصولات د دې ملګري د ټولو مننه کوم چې دوی د پر لټه راغلي دي. او انشاءالله تعالی موږ به تر اخره پورې در سره ولاړ وو. د تاسو ټولو ډېره مهرباني، ډېر تشکر. او انشاءالله تعالی موږ به دا څو نارې په زوره باندې دا څو نارې به په ډېر په زوره باندې وایو: پنجابي استعمار، پنجابي استعمار، پنجابي استعمار. زه به درته وایم تاسو چې نه منو نه منو، تاسو به وایئ چې ډیورنډ لاین نه منو. نه منو، نه منو، نه منو، نه منو. نه روبل، نه روبل، نه روبل، نه روبل، نه روبل. پاسپورټ، پاسپورټ، پاسپورټ. موږ به دا ورته وایو چې د تا پاسپورټ چې دی دلته جاري کوې په دې باندې لیکل د موږ په وینه باندې شي. موږ به وینه ورکوو بیا به ته لیکل کوې. پاسپورټ، پاسپورټ. پنجابي استعمار، پنجابي استعمار. دا یو اعلان واوري د حکومت اوس یو عربه دا ده چې باید موږ دلته و خلکو ته پیکیج ورکړو، باقاعده پر کلو باندې ګرځي سره چې دونه پیسې درکړو دا درکړو. زموږ د کمیټې دا فیصله ده چې مرو خو پیکیج نه منو. چې یو ورځ یوه سړي ته و هر سړي ته لک روپۍ ورکوي، دا لک روپۍ نه غواړو، پاسپورټ به نه منو.
کمیټې دا اعلان دی چې هر څوک دلته راشي چې دا شرطکار پر کاپي راکړي په هېڅ شرط کې به یې نه ورکوي هېڅ چا ته به د شرطکار پر کاپي د دې لپاره نه ورکوي چې ما ته پیسې راکړي پیسې دې به خپله مور ته ورکړي پیسې دې به ځان ته ورکړي پیسې موږ نه غواړو موږ پر دغه لار باندې تګ راتګ غواړو که شرطکارونه بلاکوي بلاک دې کړي په ځان واله ودې ته موږ شیان یو چې شرطکار دې بلاک کړي لیکن ودې ته نه یو تیار چې تګ راتګ دې موږ ته په پاسپورټ کړي که موږ ودې ریاست ته دا وایو چې زموږ د پي ټي ایم کاپیټان په لارې ګرځولې ده نو کوم چې زموږ د علي وزیر دا راغلي دي که زموږ ودې علي وزیر دا د ویښته ته تاوان ورسېدي بیا موږ درځو د پرلات صاحب رانشي ډیو صاحب رانشي زموږ علي وزیر پښتون دی زموږ افغانۍ دي زموږ خوا به بدېږي زموږ خوا نور د دغې خوا بدېږي زموږ د مېلمه راغلی زموږ د مېلمه دویم به څوک نه کوي یوه اداره به یې نه کوي هر چا وکړي دا ولس په ګډه پسې ولوځو دعاء الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا رب. ګرانو کتونکو دا و د چمن د فرت د 24مه ورځ چې تر دا مهاله فلم ستاسو سره په لایو کې نشر کړل انشاءالله نور د فرلت نورې ورځې که هم دوام کوي ستاسو سره به موږ هم پر دغه پاڼه باندې نشروو خدای کوله بیا لیدو په هیله